سلامونه ټولو دوستانو ته. غواړم چې نن یو څو خبرې تاسو ټول سره شریکې کړم دوستانو. نور څه نه وه چې زه کمره یا موبایل ځان ته سیټ کړم، خو مې غوښتله چې زه په خپله ځان ته داسې کمره ونیسم. ګرانو کتونکو، ځینې دوستان سم ښکلي کومنټونه کوي، ښکلي نظریات راته وړاندې کوي، نو خوشحاله دې اوسي، کور یې ودان بې تاسو دې نه شمه. نو واقعا چې زه مثبت انرژي ته اخلم، نو چینل هم ډېر ښایسته ښکلي مخې ته ځي دوستانو. صبر چې دا لږ داسې کومه، او نن سبا چینل ډېر ښکلی مخې ته ځي، سم ښه شوی که نه. لکه دا ستاسو مینه ده، دا ستاسو چې نظر ما سره شریکوئ، نو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ دوستانو. او لکه 3000 سبسکرایبر پکې پوره شو، خوشحاله اوسئ، مننه، کور ودان. او ځینې دوستان چې ښکلي ښکلي کومنټونه یې لیکلي دي، هغوی نه نړۍ مننه کوم چې دومره ډېره زیاته مینه یې راکړې راله. او ټیک ټاک کې هم دوستان چې خپل نظریات شریکوي، نو ټول ماته وایي چې ویډیو جوړه کړه. نو خیر، تاسو راشئ زما د یوټیوب ویډیوګانې وګورئ، نو تاسو دې ویډیوګانو نه خوند واخلئ. نو که زه تاسو ته په ټیک ټاک کې ویډیو نشم جوړولی، نو خامخا دې نه پس به زه تاسو ته په نوم رانه هیر شو، په یوټیوب چینل کې خامخا تاسو ته ویډیوګانې جوړوم. او دوستانو، نن یو څو کسانو هسې لکه ګپې لګولی و چې غزال خپل صفت ډېر کوي، خپل ستاینه ډېر زیات کوي. نو خپل صفت ستاینه نه کوم دوستانو، نو حقیقت زه ویم، رښتیا ویم که نه. وایي څه چې وایي چیزی که در دیگر سودا کاسه مبرایا همدا. ښه دوستانو، څنګه چې تاسو ګورئ نن کور کې یم، او مې غوښتله چې تاسو د کور نه یو ښکلې برنامه جوړه کړم. نو څه برنامه چې ستاسو کومنټونه زه غواړم پړاو کړم، او چې کوم خلک کوم دوستان ماته نظر شریک کړی، خپل نظریات یې موږ ته لیږلي دي، نو ستاسو هر نظر قابل د قدر ده، او ستاسو نظرونه به زه په سر سترګو منم او پړاو کوم به. ښه، نو زموږ ګران دوست ویلي دي رفیع الله، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ورور مې وی ډېر ښایسته، کامیاب اوسئ، خوشحاله اوسئ. زرغونه خور هم ویلي دي چې ماشاءالله کالي دي یا هم کپړې دي ډېر ښایسته دي، ښکلي دي، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خب دوستای عزیز، تشکر حمید جان عزیز، گفته که کامیاب سرفراز باشی همیشه. غزال جان قند، تشکر، زنده باشی، سلامت باشین. نو زمون بل ورور هم ویلي دي، وای السلام علیکم غزال نظری خوري، څنګه یې په امارات اسلامي کې اسلامي ژوند ترلاسه که، دا اسلام په خلاف ژوند مه کوه. ښه قربان خدای دې نه کړي، الله دې نه کړي چې مونږ د اسلام په خلاف کار وکړو یا ژوند وکړو. مونږ تاسو ټول مسلمانان یو، د آدم علیه السلام اولاد یو. بیا زه په کفر هیواد کې ژوند نه کوم، شکر الحمدلله مسلمانه یم، او بیا پښتونخوا کې اوسېږم، او دلته هم ټول مسلمانان اوسېږي، ژوند کوي او پاتې کېږي. نو خیر، صبر نه ویم، خوشحاله اوسئ. بیا هم ستاسو نظر او ستاسو نظر قابل د قدر دی. ښه، لیونی وطن ته به کله ځې. زموږ ګران دوست ویلی دی چې لیونی محمد ویلی دی چې وطن ته به کله ځې. محمد جانه بیا ما درته څه ویلي دي چې کله چې دی یو جاز راپسې ولېږله بیا به وطن ته ځم. ما ورسره ګپ هم لګولی، ریپلي مې ورته ورکړی و. لیونی وی زه خپله ډېر ښه. ګرانو کتونکو، نو زموږ رباني ورور هم ویلي دي چې ډېر ښایسته او په زړه پورې. ډېره مننه دوستانو. د ځینې غږونه به هم تاسو ته راځي، او ډېره زیاته ګرمي هم ده، او خولې خو ګورئ که نه. کامران هم ویلي دي، اولې خندلي دي، زه به دا وایم چې ګل وخاندي، فارسي کوی که نه ګل به خندي. بیا یې ویلي دي غزال جان بزنسمین د خپلې ګټې حال نه وایي، دا قانون د بزنس دی. بس نه دی وایي. نو زه هم بار بار دا پوښتنې کوم خلکو نه، دوستانو نه، هغوی ماته نه وایي چې د هغوی تنخواه، د هغوی پیسې څومره دي. بیا هم زموږ ورور ویلي دي چې معلومات نه درکوي، وایي چې لیونۍ به یې رانه زده کړي.
مړه تاسو ما تسلي ولې لیونی وای زه خو سم دم جنۍ یم خو زه خیر ما یاد کو تی چل ښه فالوده یادوي فالوده چل ما یاد کو بس شوده په ګیس ږدي هغه چې څنګه وچ شي لږ ښه شي بیا پته نشته څه چل کوي چې څه چل کول اوس هېر شو رانه او وایم ما یاد کو خو یاد کړی مې نه د ګپ لګوم که نه او بیا هم زمونږ دوست ویلي دي ویمه تاسو ته ویمه خپل ځان صفت مه کوه چې زه خو داسې ښایسته یم زه خو داسې یم که نه ښایسته خو یم نو ښایسته په دې معنا نه چې انسان سترګې یا خوله یا پوزه دا ښایسته وي نو انسان اخلاق مهم ده شکر الحمدلله اخلاق لرم هغه وایي که نه وایي ښایست مهم دی اخلاق خو په یو لغته په یو څه کوم جوړېږي که نه خو خیر زه خو دومره بدرنګه هم نه یم ګورئ که نه دوستانو نو راشم بل کومنټونو ته د یو برنامې کومنټونه خلاص شو او ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې تاسو کلي نظریات ما سره شریکوئ نومونه ډېر زیات دي نومونه به خیر او دوستانو تاسو څنګه ګوري بجلی هم نشته پکې هم بنده ما بل لیټ ځانته وړوکی لیټ لګولی یعنې د موبایل لیټ مې ځانته لګولی ښه زموږ ګران دوست ویلي دي وی ماشاءالله ماشاءالله ډېره مننه خوشحاله اوسئ ښه بل دوست مو هم ویلي دي غزال نظري هم ښکلې ده او هره ویډیو یې سم ښکلې ماشاءالله ډېره مننه قربان مو خوشحاله اوسئ بل دوست مو هم ویلي دي ماشاءالله ماشاءالله ډېره مننه مهرباني نو مسعود ویلي دی وی چې ډېر په زړه پورې خپرونه ده ډېره مننه ډېره شکریه خوشحاله اوسئ بہت بہت شکریه ښه دوستانو ډېر دوستان زړه لیږلي دي یو ورور ویلي دي چې آی لভ یو زه به وایم چې آی لভ یو ټو برادر ښه رفیع ویلي دي ماشاءالله ښکلې خپرونه ده ډېره مننه بل دوست مو هم ویلی دی ماشاءالله خیلی برنامه علی موفق باشی بانو غزال تشکر زنده باشی سلامت باشی شما همچنان موفق باشین خوش باشین همیشه آرام باشین تشکر بسیار زیاد زمون بل ګران دوست هم ویلی دی چې ډیره مننه غزال نظری ډیره ښایسته خپرونه او ښایسته خبرې او سمه ده حتما خامخا اوس وګورئ لوپټه مې پټه کړه مخکې مې یو شانتې لوپټه په سر کړې اوس مې ویښته پټ کړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ انشاءالله همداسې به وکړم او بل دوست مو هم ویلی دی دا د کوم پارک دی همیشه تاسو په پارک کې انټرویو کوئ ولې چې په پارک کې انټرویو یا خپرونه ما ته هسې خوند راکوي ولې چې زه چې کله ګورم پښتانه په چکر ځي خپل فیملی سره خپل کورنۍ سره یعنی انجوی کوي ما ته ډېر خوند راکوي ولې چې پښتانه همیشه په دردونو کې په غمونو کې وي نو هغې په خاطر چې کله پارک ته لاړ شي او بیا لکه زه ډېره زیاته ښه ګران دوستانو کتونکو نو زموږ بل دوست هم ویلي دي کامران وایي چې هیله کړم چې خپل ماشومانو ته ښه روزنه ورکړي کاکۍ غزاله ملامته نه ده وګورئ څومره ماشومان شاته پسې رښتیا وایي دا ډېر ماشومان هغه خپرونه کې زما شاته راتله زه چې چېرته هم برنامه جوړوم نو داسې حال وي چې هېڅ حد نه لري خو زه خیر نو بل دوست مو هم ویلي دي وایي ښایسته جنۍ نه لیونۍ جنۍ ولې زه درته لیونۍ ښکارم خو زه خیر وایي تاسو څه خبره نشته ده بل دوست مو هم ویلي دی کامیاب شي غزال نظري ډېره مننه خوشحاله اوسئ نو مننه ټولو دوستانو نه ټایم کم ده او ګرمي هم ده بجلی هم نشته برق اوس به بیا دوستان وایي چې تاسو د پاکستان لهجه م استعمالوئ خو زه خیر دوستانو یو نیم پکې وایم څه خبره نشته ده نو تږي هم شوم او اوږې نه یم خو کاکاو بس هسې زما خوښ دي که نه نو دا خورم نو دوستانو هر چیرته چې استخاد خوشحاله او کامیابه اوسئ ما ته هم دلته کې اجازت راکوئ دې نه پس به هر هفته ستاسو کومنټونه پړو کوم او لولم به نو تاسو زموږ چینل سره پاتې شي او ستاسو چې کوم برنامه کوم سوجه ستاسو خوښ وي نو ما ته ویلی شي نو زه به تاسو ته هغه شانتې مخې ته یوسم ما ته اجازت راکوئ خدای په امان ښه وختونه او ښې شېبې الله حافظ